السلام علیکم. د ټول نه اول خو تاسو دا پبجي وایس پیک واورئ او بیا تاسو راځي تاسو ته د دې اکټیو کولو طریقه ښیم. ما کور کا یا لکه ټوپک مې پکار دی په ما باندې دزونه کې. نو مخکې به تاسو چې کله پبجي گیم کوئ تاسو په انګلیش باندې وي چې هیلپ یا اوکې یا به تاسو نور داسې کم الفاظ چې په دې کې دي هغه به تاسو په انګلیش باندې وي. خو اوس د پبجي نه وایس پیک پښتو راغلی دی. اوس به تاسو خبرې په پښتو باندې کوئ په پبجي کې لکه څنګه چې هغه کم دغه دی. نور خو تاسو هر ژبه باندې خبرې کولی شئ خو که تاسو مایک بني او تاسو هغه کم دغه چې کم اوکې هیلپ وغیره څیزونه چې تاسو یوز کوئ نو هغه به تاسو اوس په پښتو باندې هم کولی شئ لکه څنګه چې تاسو دغه واورېده. نو تاسو څنګه دا په خپل پبجي کې اکټیو کولی شئ او دا تاسو څنګه راغستی شئ او کوم ځای کې دا پروت دی. نن به تاسو ته په دغه ویډیو کې ټوله طریقه ښیم. راځئ ما سره موبایل خانو په دې ویډیو کې به تاسو ته ښیم تاسو څنګه کولی شئ چې دغه پبجي کوم پښتو وایس پیک دی د نیلم منیر په اواز باندې چې کوم وایس پیک دی دا تاسو څنګه راغستی شئ او څنګه ګټلی شئ. نو ټول اول به تاسو ته د دې ځای وښیم چې دا به کوم ځای کې پروت دی. د هغې لپاره سمپل تاسو کتلی شئ ایونټ لیکلی دی دا 11 چې په له پاسه سور لیکلی دی. د شاپ نه لاندې تاسو وګورئ د دې ریبوټ له پاسه تاسو وګورئ دا اپشن دی په دې باندې به تاسو کلیک کړئ او دلته کې بیا تاسو په هارت باندې کلیک کړئ. چې هارت باندې کلیک کړئ نو بیا به دلته کې تاسو ویښ ته لاړ شئ او دلته کې په لاندې طرف نه به دویم نمبر باندې که تاسو وګورئ نو پښتو وایس پیک چې نو هغه لیکلی شوی دی. نو دا تاسو کتلی شئ چې دا وایس پیک دی دا تاسو اکټیو کولی شئ. خو د دې لپاره کم از کم تاسو 15 ګیمونه ګټل تاسو له پکار دي. پبجي کې 15 میچونه ګټل تاسو له پکار دي نو هله به تاسو ته دا میلاویږي. دا تاسو کتلی شئ پلی سپس 15 ټایم. نو ما خو یو پیره کړی دی خو زه پبجي گیم اکثر کوم هم نه. نو په دغه طریقې سره تاسو حاصلولی شئ. کله چې تاسو 15 میچونه وګټئ نو بیا دلته کې راشئ او په ګو باندې به کلیک کړئ نو دا به تاسو ته اکټیو شي ډېر په اسانه سره او په ښکلي طریقې سره. بیا تاسو په پبجي په گیم کې دا یوز کولی شئ ډېر په اسانه سره. نو دا ویډیو کولی خوښ شي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بل ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د الله پامان.